ټول دبره ټول تیس ولا سلامونه دوستان تاسو جوړ خوش خوشاله تر تازه او فوق‌العاده وایاست نو موږ نن دلته راغلي یو چې دغه حاجي صاحب سره چې مرکه لرو دوی خو د دکاندارۍ په اړه معلومات درکړي چې څنګه دی یو لیلام شی لګول دی که نه یې لګول اوس د اختر مخکې خلک لیلامونه لګوي نو حاجي صاحب تاسو څه چم کوئ لیلام شی لګول دی که نه ښه دی ګزاره کوروله د اختر شپې دی خامخا لیلام موږ هم شی ارزانه ورکوو هېوادوال هم سره ستړي دي موږ سره ستړي دي یو جزي ګټه راکړي به د کور ګزاره پکې وکړو دا پردې دي وروره په سلو په نیمې ورکوو دا دی د خونه جالې پردې دي دا خولۍ دي دا ښه په مناسب قیمت یې ورکوو وروره ډېر نه پر ګټو هېوادوال ستړي دي ستړي دي بس داسې نری لیلام پر لګولی دی ولې نو ستا ادرس چې بیا دی که ما ادرس نو د میوند بازار ته چې راسې به د شفاخانې مخ ته دا موږ دوکانونه دي دا یو کوچنی مارکېټ دی بس حاجي صاحب زه به یو پوښتنه څه وکړم دا جمله کې دې لس واره چسپان راته وویله وایي تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول نو دا روژه کې دا وړی نسم نن ډېر یخ هم دی نسم سره خالي دی دا به څنګه شي مطلب بیا د کوشش وکړه ګرفتار بیا وایه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول تور څو واره درته وایم لس واره چسپان ووایه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز و 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 تور تېل پر توره ډبره ټول تیز السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام څنګه په خیر خیراتي جوړې یو جمله و دغه جمله زه ورته وایم داس واره کې چسپانه راته وویله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول یاره دا خو ډېره سخته ده بیا تاسو وکړه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول یاره نیسم دوه واره خو به ویلی تور تېل پر توره ډبره تیز تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول ټول تیز شول داسې دوه واره یې ووایه بس یې دوه واره ووایه بله بس پراس پر دوه واره هذا صار يصير خير لا استاذ دغه جمله کې د لاس واره چسپانه ورته وویل تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول لاس واره چسپانه ووایه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول 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 مننه ژوندی اوسې دا جمله راته ووایه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز لاس واره چسپانه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول مننه ژوندی اوسې ته ووایه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول دوه واره یې وویلی چې پنځه واره یې ویلی چسپان شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز 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 دا جمله مازې لس واره چسپانه ویلی چې پنځه واره ویلی تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول دا یې ویلی چې یا نیسم استاد محترم دغه جمله کې د لس واره شو چسپانه راته وویلې چې تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول بالکل نو دا به د توام د خیره و بلا درته شروع کړم بسم الله الرحمن الرحیم تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله نو مننه ژوندی خوشحاله اوسې خیر اوسې حاجي صاحب محترمه که دا راته وویل چې دا جمله کې د لس واره چسپانه راته وویل چې تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول معنی تور تېل پر توره ډبره ګرنه تیز شوله ټول تیز شول تور تېل پر توره ډبره ټول تیز توره ډبره ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله لیک چسپانه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شوله لیک چسپانه دا خو کرا لیک چسپانه شول لکه تور تېل پر توره ډبره ټول تیز مننه ژوندی سړي صاحب که دغه جمله لس واره چسپانه راته وویل تور تېل پر توره ډبره ټول تیز شول ویله سموي نه ورته ورور هېڅ خبره نشته دا اوس تور تېل پر توره ډبره تیز شوله ټول تیز شول چسپانه تور تېل پر توره ډبره
ټول توی شول چسپانه نه چپک نه سماره وره موږ یې وشم ده موږ هم وژل خو دا داسې وایم تور تېل په تور ډبره ټول توی شول خو ته راسمانه ماته ووایه زه راته ووایه ژر سره راونه ولاړ تور تېل پر توره ډبره ګره توی شوله ګره نه ټول توی شول ټول دا ټول هغه څه مننه ژوندی اوسې دا موږ روژه ده وره بخښه کوم متوکل صاحب الله دې مننه کوو چې رالې او مرکه دوست درکړي امین امین دا جمله کې تا لس واره دې راته وویل چسپانه تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول 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 دوستانو دا بشیر احمد دی نو دا زموږ یو وخت کې سیمپي اوس له دوکانداري پله کړې ده موږ اوس ته راغلي دی چې دی خو راته کړه ځوان دی اوس به داسې پوښتنه وکړو چې دی ویلی سي دا جمله کې نه سي ویلی ته دغه جمله کې دې لس واره چسپانه راته وویل چې تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول چسپان شو څو واره لس واره هو لس واره تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول تور تېل پر توره ډبره ټوله تېر شول هغه څه ووایه دا ادامه وه تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول تور تېل پر توره ډبره ټول 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 توی شول دغسې چسپان یاد کړی ده موږ نه ده یاد کړی ما نه یاد کړی توره ډبره که تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول ټوله توی شول نه ژوندی اوسې اباد اوسې دغه جمله کې دې چسپان د یو لس واره ته وویل چې تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول 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 تېل پر توره ډبره ټول توی تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول نه ژوندی اوسې ځوانه دا جمله کې دې یو لس واره چسپانه راته وویله تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول چسپانه تور تېل پر توره ډبره باندې ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره باندې ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره باندې ټول توی شول ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره باندې ټول توی شول مننه ژوندی اوسې دغه جمله کې دې ما ته لس واره چسپان دې وویل چې تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول تور تېل پر توره ډبره ټوله توی شول تور تېل پر توره ټول توی شول توره ډبره ټول توی شول چسپانه تور تېل پر توره ډبره ټول توی شول 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 مننه